دوستانو سلام او وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. له یوې اوږدې غیر حاضرۍ وروسته له یوې خوا روژه ده، د بلې خوا ما ډېر لوی او غټ او هم مهم تحقیقونه شروع کړي دي، نو په هغو کې ډېر مصروفه یم چې نتیجې به انشاءالله ډېر ژر او ډېرې ښې او معقولې راسي. یو بحث مهم منځته راغلی و، اړتیا وه چې یوه تاریخي توضیح په دې اړه وشي. زما نږدې تقریبا دواړه مې وویل 10 کاله کېږي چې پر همدې یوې موضوع باندې کار کوم. هغه اریایي ژبې دي، ځکه زما تخصص او دکتورا په همدې کې ده، او تاریخي ژبپوهنه زما یو له مهمو آثارو څخه و چې په 2 ټکو کې خپور شوی دی. ده به ماتماً پروت چې زه فکر کوم دا دلته شته. دا د نړۍ ټولې ژبې تقریبا 300 نړیوالو ریفرنسونه او ماخذونه په دغه کې په پایله کې چاپ شوی دی، او یو له مهمترینو ژبپوهنیزو آثارو څخه دی چې په افغانستان په اکثر پوهنتونو کې تدریسي او عمومي دي درسي دی، او د نړۍ د ډېرو مشهورو تاریخي ژبپوهنې د کادرونو لخوا څخه دلته ریفرنسونه موجود دي. یوه مهمه تشریح او توضیح چې حتمي وه چې بحث یې هغه د ایران د کلمې ده. ایران په لویه معنا، په غټه معنا، په انګلیسي ماخذونو کې په هر ځای کې چې تاسو ایران وینئ دا د آریانا بدیل حالت دی. ایرنین، ایرانین، آریان، دا ټوله د آریانا اوښتي حالتونه دي چې بېلابېلو ژبپوهانو، بېلابېلو مورخینو په بېلابېل نومونه اخیستي دي. دا ډېره عادي مسله ده د نومونو اوښتل راوښتل. مثلا په انګلیسي کې یوسف ته جوزف وایي، یا مثلا داود ته ډیوید وایي، یا مثلا د سیمو نومونه دي. مثلا موږ مصر وایو، د ایجپت وایي، یا مثلا دغسې نو اموسین دی چې سیحون هم ورته وایي، جیحون هم ورته وایي، نور نومونه هم ورته یاد شوي دي. دا د نومونو اوښتل راوښتل دا ډېره معموله خبره ده په سیمه ییزه جغرافیه کې. ولې ایران چې کله دغه نوم جعل کړی دی، دا یو ډېر مهم اساسي ټکی دی. رضا شاه پهلوي په 1915 عیسوي او 1314 هجري شمسي کې دوی خپله پهلوي و. رضا شاه پهلوي تخلص هم پهلوي دی. دوی د پرژیا څخه دغه نوم ایران ته بدل کړي. پرژیا خپله هم د یو معلم جغرافیې په حیث نه و مطرح. د پرژیا نوم، د اریانا نوم، خراسان، ډېر نومونه داسې دي چې هغه مطلق نه دي، هغه نسبي دي، بدل سوي، را بدل سوي دي، او په تاریخونو کې اوښتي حالت اخیستی دي، او واحد جغرافیه نه وي، ځکه هغه د واحد جغرافیه او د ښکاره جغرافیه وخت او زمان نه و. د فردوسي شاهنامه چې تاسو مطالعه کوئ، ټوله سیمې، ټول ځایونه چې پکې یادېږي هغه ټوله اوسنی افغانستان دی. اریانا لومړی سر په 2 برخو ویشل شوې ده، چې یوه اروپایي اریانا ده چې هغه خلک د اروپا خواته تللي دي، بل هماغه مرکزي اریانا ده چې هغه د هغه اول وخت 6000 قبل المیلاد دی، هغه د خزر د بحیرې غاړې دي، قفقاز دی، دغه ناحیې دي. درېیمه اریانا هغه اریانا ده چې د هندوکش د غرونو اریایان راواوښتل او په بلخ کې بخدي کې یې تمدن ایجاد کړي. 2000 قبل المیلاد 2 هجرته کېږي. یو د اوسني ایران چې دا نوم جعل دی، ما مخکې تاسو ته تشریح کړي، 1915 کال، 1314 هجري شمسي کال رضا شاه پهلوي د پرژیا څخه دا نوم ایران ته بدل کړي. او بله چې هلته دغه لومړۍ ډله هلته ځي او د ماد تمدن جوړوي، د هرات د مځکو څخه تېرېږي او هلته ځي او د ځانه سره یوه ژبه چې اوستا ده هلته د ځان سره وړي، او هلته د ماد تمدن جوړېږي. بله ډله د جنوبي خوا څخه ځي او د هند مځکو ته، هلته ستیان یا تور اقوام شاته شړي او هلته دغه ایجادوي، هلته یو تمدن ایجادوي د ویدیک په نوم باندې. داسې نه چې هلته خلک نشته، هلته خلک شته، یو ورغلي چې بل تمدن ایجاد کړی چې هغه ویدیک دی. موږ پښتانه د مرکزي اریایانو چې د قفقاز په ناحیه کې هم اوسېدلو، خپله په بلخ بختي کې، د بلخ بختي ټول خلک خپله پښتانه دي تر اوس مهاله پورې. د زوحاک ښار یا د سوهاک ښار یا د ساګ ښار یا د ساګزیو ښار چې په بامیانو کې د چنګیز خان زوی چغتای مکمل له منځه یوړي، او دغسې حمله وکړه د کندهار پر خوا باندې، کندهار یې مکمل له منځه یوړي. دغه ټول اقوام په دې منطقه کې پراته وو. ځینې روایتونه خلکو ایجاد کړي دي چې پښتانه مثلا د هند خوا راغلي دي. پښتانه د جینیټیک د جل د لحاظه، د قوارو د قیافو د لحاظه هیڅ
هغه خلکو ته نه پاتې کېږي. بنګالیان، بنګلادیشان، ملتانیان، هندیان، دوی ټوله ګردي پزې، واضح او ښکاره سترګې او تور جلد لري چې هیڅ پښتون تاسو په هیڅ ځای کې نشي پیدا کولی چې هغه قواره او قیافه دې ولري. دوی د جینیټیک د لحاظه څخه پښتانه تاسو په هر ځای کې ګوري، حتی په پاکستان کې چې تاسو پښتانه ګوري، هغه قیافه او قواره د سندیانو، د پنجابیانو، د هندیانو نه لري. دا د دې خوا ورغلي خلک دي، د اخوا راغلي خلک نه دي. دا یو جینیټیک ډېر مهم بحث دی. تاسو ولاړ شئ ټوله هغه جغرافیه وګورئ، هلته دا تاسو ته معلومیږي. دویمه مسله دا د فارسي مسله ده. فارسي د 2 هجري پیړۍ پیدا شوې ژبه ده. کومې ادعاوې او دعوې چې په درواغو کېږي چې زړه فارسي او منځنۍ فارسي، یوه جمله یې څوک نشي ثابتولی چې دا منځنۍ یا زړه فارسي ده. هخامنشي د زړې فارسي په توګه معرفي کول یو جعل مطلق دی او دا چا وکړي؟ دا رضا شاه پهلوي د خپل دربار د بودیجې څخه د دې لپاره چې هغه پان ایرانیزم دی ایجاد کړي او هغه ټول خلک په ایران باندې راټول کړي، د ایران نوم یې بدل کړي او فارسي ته حتی د خپلې پهلوي تیر سو ډېر رجعت ورکړي. حتی د شاهنامې اوښتي شکل، دغه شکل چې دا اوس شاهنامه زموږ په لاس کې ده، دا اصلي د شاهنامې شکل نه دی. کوم متون چې د شاهنامې اصلي پراته چې تاسو هغه راواخلئ، هغه دغه فارسي نه ده. او بله مسله دا ده چې د فارسي د ایجاد مسئله چې تاسو رااخلي، د هخامنشي سره د هیڅ جوړښت له لحاظه فارسي تړلې نه ده. فارسي ژبه د جوړښت له مخې مطلقا اریایي ژبه نه ده. ولې علت یې څه شته؟ 3 اساسه په تاریخي ژبپوهنه کې د یوې ژبې د کورنۍ د ثابتېدلو دي. لومړی اوازونه په ټولو اریایي ژبو کې ریټوپلکس اوازونه چې په پښتو کې 6 دي: دال، ت، ر، نور، او د کندهار د لهجې شین او ژ، شین او ژ، دا د کندهار د لهجې د ریټوپلکس دي چې دا په روسي کې هم شته، دا په الماني کې هم شته، دا په فرانسوي کې هم شته، دا په ټولو اروپایي، په الماني کې، په دغه اروپایي اریایي ژبو کې حتی ټول شته، او هم په د افغانستان دغه د هندو اریایي کې په ټولو کې ژوندي دي، حتی په اوستا او سانسکریت کې شته. دوهم د اوازونو چې راپورته شو، راځو کلمو ته. د کلمو ترکیبات او د کلمو جوړښت د ټولو اریایي ژبو سره ورته او شریک دی. دریمه مسله د ګرامر ده، تانیث او تذکیر، د مؤنثوالی او مذکروالی. ډېر خلک ادعا کوي زموږ فارسي ژبه ورونه چې فارسي ژبه ده، ولې دغه یې نه ده. هغوی ادعا کوي چې فارسي پرمختګ کړی دی، متمدنه ژبه وه، نو جنس یې د لاس ورکړی دی. نو الماني او فرانسوي خو تر فارسي ډېر متمدن دي، همې خلک همې ژبې. هغوی ولې د لاسه ونه دي ورکړي. عربي چې د قرآن ژبه ده، تر ټولو دوی ادعا کوي چې مثلا فارسي د اسلام دوامه ژبه ده. معلومداره خبره ده د اسلام دوامه ژبه ده، ځکه د فارسي د عربي او د اریایي ژبو د مزجېدلو یا د ټکر څخه رامنځته شوې ده. د فارسي ژبې کلمات 50% د عربي څخه راخیستل شوي دي. ګرامري جوړښت یې مکمل د مغولیکو او التاییکو ژبو څخه راغلی دی چې هیڅ ګردانونه او تانیث او تذکیر نه لري، او دغه یې ټوله سرچپه دي ګردانونه. په اریایي ژبو کې ګردانونه ټوله راسته دي. مثلا دا مطلب څه دی؟ مثلا په پښتو کې صفت په ټولو اریایي ژبو کې د موصوف څخه مخکې راځي: ښه هلک، بد هلک، ښه سړی، بد سړی. یوازنۍ ژبه فارسي ده چې سرچپه راځي، هم یې فعل، هم یې ګردانونه، هم یې هر څه. نو فارسي ژبه په دې جغرافیې کې تر ټولو قوي وارثین د فارسي ژبې پښتانه دي، ځکه د لومړي سر څخه د ایجاد څخه په 3 او 4 هجري پیړۍ کې لیث صفار چې یو ساګزی پښتون دی، هغه ایجاد کړی ده. دا څنګه ساګزی پښتون دی، دا نور تاریخي بحث دی، دلته نه کېږي په دې لنډ وخت کې. احمد بن واصف دوی ساګزی کوي. احمد بن واصف ساګزی د ساګ زوی دی، دا راولاړېږي وایي دا ځای چې دی دا د ځای په معنا دی، د زوی په معنا نه دی. د نړۍ په هیڅ ژبه کې د ځای تخلص بل څوک نه لري. د ځای وروستاری چې په تخلص کې راځي یوازې پښتانه لري: اڅکزی، بارکزی، محمدزی، ساګزی او نور زی چې تاسو راځي. دا زی د پښتو کلمه ده، د پښتو وروستاری دی. د محمد ساګزایی، د محمد بن واصف ساګزایی اول شعر چې 80 کلمې دی، 50 کلمې عربي. نو اوله خبره دا ده چې
فارسي ژبه د پښتنو د خوا د عربي په تقابل کې د سیاست لپاره ایجاد شوې داسې په نړۍ کې لسګونه نورې ژبې ایجاد شوي دي چې تر ټولو مهمه انګلیسي ده. انګلیسي د لاتیني او امریکا د بومي ژبو او د اروپایي ژبو په ټکر او په تصادف کې رامنځته شول. د اروپایي ژبو چې اریایي ریښې لري او د لاتیني په ټکر کې چې رامنځته شوله انګلیسي رامنځته شول چې اوس د نړۍ ټاپه ژبه ده. د عمر د لحاظه 300-400 کاله غټ تاریخ دی مګر تر ټولو لوړ. ولې؟ ځکه په سیاست کې دغه شوله او د سیاست ژبه شوله. دوهم عثمانیانو په عثماني خلافت کې عثمان لجه رامنځته کړل چې د ترکیکو او اریایي ژبو د مکسچر څخه یو نوې ژبه جوړه کړه چې عثمان لجه ورته وایي. د سید نورسي ټول اثار په عثمان لجه باندې. اردو بله ژبه وه چې د هندي په تقابل کې د مسلمانانو د خوا څخه قصدا چې هغه دغسې ایجاد شوله او سیاسي دغه یې ورکړه سیپای ورکړه. نو فارسي ژبه چې د لیث صفار څخه تر نن ورځې پورې په افغانستان او سیمه کې څونه مطرح شوې ده که په هند کې د مغولیکو او پښتنو امپراتوریو په منځ کې وه. اولنی سړی چې فارسي په رسمي دفتر کې په هند کې کار کړی ده په امپراتوري په توګه هغه سلطان پیروزالدین شاه دی. پیروزالدین شاهي غوري یا پیروزالدین شاه چې په دغه کې په ټوله تاریخ کې هغه ثبت دی پښتون دی او لومړنی پوهنتون په دې ټوله منطقه کې په دغه ټول شرق کې په ټوله اسیا او په ټوله اروپا کې پیروزالدین شاه جوړ کړی دی په 4مه هجري پیړۍ کې چې اوس هم د ډیلي په پراني کلا کې دی. دغه څخه وروسته راځو دغه مسئلې ته د نورو لودیانو د شیرشاه سوري بیا پسې راځه دغه دربارونو ته راسه روښانیانو ته د روښانیانو سره راسه خټک ته د خټکو سره راسه هوتکو ته د هوتکو سره راسه د احمدشاه بابا څخه تر اوسه پورې په ټولو دربارونو کې 280 کاله د سلطنت ژبه پښتنو دا جوړه کړې ده فارسي د دې لپاره چې نور اقوام په دې باندې کنټرول کړی شي. دا د سیاست لپاره د دوی جوړه کړې شوې ژبه. نو دغه څو ځوانان چې دا کش چې ایران دی او ایران دی دا ایران نه دی ایران موږ یو دغه ایران آرین دا زموږ دغه دی دی پرژیا ده. پاتې شو د پنجشیر مسله. زه په دې قومي مسایلو ډېر کار نه لرم که نه د تاجک قوم چې دا یو صفت دی. تاجک له سره قوم نه دی تاجک د قومونو مجموعه ده چې حتی پښتانه پکښې کې دي او د سیاسي ملحوظاتو څخه دا قصدن پړسول شوی دی چې دا انګریزانو او روسیې تزار دا وکړي چې د پښتنو په تقابل کې یو جهت ولري او هغه سره وجنګي. تاجکان هغه خلکو ته ویله چې تاجداره خولۍ یو رقم ګردۍ خولۍ وي چې دا پښتنو تر اوسه پر سره وایه چې اوس بل ترکانو په خپلو ډرامو کې غلا کړي دي او د خپلو پښتو پر سر کړي دي. دا اصلا زموږ دغه سیمې څخه تللی حالت دی. لکه د افغان کلمه چې صفت ده چې اسپرو یا اسپګان یا اغوان یا اوغان ته وایي په شاهنامه کې هم شته همهغه اصفهان دا په هغه کې راغلی دی. نو دا هغه بحثونه چې موږ ډېر لاس نه وروړو ځکه زموږ د دې هېواد په منفعت نه وي ځکه موږ عملا په یو نااعلان شوې جګړه کې یو. موږ نه غواړو چې په دغسې اساس وخت کې بله جګړه خلاص کړو. پاتې شو د پنجشیر مسله. د پنجشیر نفوس 80% پشیان دي. کله چې یوناني هجومونه دې سیمې ته راوړل شول پشیان چې د یوناني اسکندر له رسمي پوځیانو او دغه څخه جوړ وه دوی په دغه ناحیه کې تاسې وګورئ د دې غرونو پر سرونو باندې داسې واچول شوله چې د دغه د یو سر په نورستان کې دی په لغمان کې دی په کاپیسا او په تکاو په نجراب کې دی په پنجشیر کې دغه غرونه تاسې وګورئ په دغه غرو داسې پراته دي د دغه غرو په لمنو کې دي. پنجشیر 80% پشیان دي چې سترګې یې شنې وې رنګ یې سور جل درلودي ویې ګورئ دا پشی دي. DNA تست هم آماده یم راځئ دا ګاز دا میدان او پشیان په دې جغرافیه کې د مهاجرینو په توګه د اسکندر مقدوني د مخه څخه دلته دی نه موجود او دی د قومي لحاظه تر ټولو زاړه اقوام دي چې د یونانو دلته راغلي دي. زما دا خبره اوس د ادعا په حد کې ده ولې دا به ثابت کېږي. رضا شاه پهلوي د هغه وخته چې د پان ایرانیزم مسله ایجاد کړله ډېر زیات خارجان ایران ته راوستله. کانت چې یو ژبپوه دی دا یې کښېنولي وو ټوله ژبې یې خپلې دغه بللي دي پایڅوړونه بللي دي په داسې حال کې چې دوی زموږ پایڅوړي دي موږ د دوی نه یو.
په فارسي ژبه کې واردې کلمې چې تاسو وینئ چې څوک یې فارسي بولي دا فارسي نه دي، دا اوستایي دي، دا سانسکریت دي، دا زړې اریایي. یعنې زه دا خبره چې سانسکریت او اوستایي دي زه تقریبا نه منم، ځکه زه وایم دا مشترک دي. ځکه که تاسې اوستا، سانسکریت او پښتو وګورئ تقریبا هم ریښه ژبه ده چې د اریک څخه راوتلې دي. ګوس طالبان په دې اړه باندې دغه کړي دي، تحقیقات کړي دي، پراته دي چې پښتو له اریک ژبې څخه مستقیم راوتلې د اوستا او دغه سانسکریت خور ده. که د لرغونتوب د لحاظه راځو نو څنګه امکان لري ځینې خلک چې دا ادعا کوي چې پښتو د فارسي څخه راوتلې ده، څنګه امکان لري یوه ژبه چې مؤنث او مذکر درلاسه کړي دي یو بله ژبه یې زېږولې د هغه مؤنث مذکر لري، په داسې حال کې چې هغه بله انا ژبه چې د هغه مؤنث مذکر لري، دا ډېره بې منطقه خبره ده. انا مؤنث مذکر لري، ګردانونه لري، هر شی لري، اوازونه لري، لور د لاس ورکړي بیا د لور بیا بېرته ګرده لري، دا ډېره بې منطقه خبره ده. نو پښتو مستقیم د اوستا او سانسکریت سره خور ژبه ده چې راپاته ده. او د پښتو د پاتې کېدلو علت څه دی؟ چې دا د پراخ نفوس درلودونکی ژبه وه او خلک یې تر ډېره ځایونه په ټولو منطقو کې خپاره او پراته وه. آخري خبرې ته راځم، ډېرې مهمې او ډېرې علمي خبرې ته. د نړۍ د ژبو اصالت او زوړوالی پر فولکلور دی. د پښتو ژبې افسانې او قصې، ملي هنداره، مومن خان و شیرنو، ادم خان و درخانۍ و دا نکلونه تاسې راواخلئ، د هغه څخه وروسته لنډیو ته راسئ، د هغه څخه وروسته کاکړیو ته راسئ، د هغه څخه وروسته نارو ته راسئ. کوم فولکلور چې افغانان لري په نړۍ کې هیڅ ژبه نه لري. په نړۍ کې زما ادعا ډېره دقیقه ده، په نړۍ کې هیڅ ژبه نه لري. چې څوک وایي چې موږ یې لرو دا ګاز دا میدان. یو ځل یوه شپه د عربو د ملي هندارې دغه دی پنچاتاتره دا دغه پښتو ژبې دغه دی بدیل دی. ولې د فردوسي شاهنامه فولکلور نه دی، جوړ کړل سوي داستانونه دي، په فولکلور کې نشته. که وای نور وریانټونه به هغه موجود وای، د هغه به نور حالتونه موجود وي. یوه خبره چې زما څه پاته شوله هغه دا وه چې فردوسي د عربي ژبې په تقابل چې په شاهنامه کې وایي ډېر واضح لیکي، د هغه ژبې په تقابل د پهلوي ژبې کلمات تاسې وګورئ په دې باندې سلګونه مقالې ایرانیانو لیکلي دي. د خپلې مورنۍ ژبې پهلوي په زور باندې 1,000 بیته شاهنامه د محمود غزنوي له دربار په خاطر چې د هغه څخه پیسې واخلي ولیکله، او د خپلې ژبې پهلوي څخه کلمات ټوله راوړل. دغونه ضد د عربي سره وکړئ چې په ټوله شاهنامه کې چې 1,000 بیته ده یوازې 270 کلمې عربي استفاده کړي دي. او په دغه کتاب کې حضرت عمر ډېر سپک یادوي، نور صحابه ډېر سپک یادوي، عربان ډېر سپک یادوي، وایي دا لاشخوران و سوسمارخواره وایي دلته راغلل زموږ ژبې وایي لاندې کړلې. د ده ژبه مورنۍ ژبه چې ژبه پهلوي وه، نو ده د پهلوي ژبې په زور شاهنامه ولیکله چې وروسته یې دغه اوس اوښتي حالتونه موږ ته په لاس راځي. مګر که چیرې شاهنامه وکتل سي، شاهنامه اصلا په پهلوي ژبه لیکل سوې او پهلوي ژبه په هیڅ صورت فارسي ژبه نه ده، نه د جوړښت د لحاظه نه د دغه د لحاظه. نو فارسي ژبه د اریایي کلماتو، د عربي کلماتو او مغولیک او التایک ګرامر او ژبپوهنې یا د ګرامر پر بیس او اساس یا جوړښت یا ترکیب پر اساس باندې رامنځته شوې ده. زما دا خبرې دلته ریفرنسونه او ثبوت نه وړاندې کېږي ځکه 13 دقیقې دغه دي. که یو چا یې دغه درلودلی کتابخانو او هر شي ته چې مراجعه کوي راځئ. ژبپوهنه ساینس دی مطلق، په دې کې دا نه چلېږي چې پلان کې داسې ویل پلان کې داسې ویل، ثابته یې عملا فورمول باندې. فارسي وارث په دې منطقه کې پښتون دی. په دنیا کې 2 رقمه ژبې دي، یوه هویتي ژبه لکه پښتو، لکه بلوچي، لکه الماني، لکه جرمني چې هم ژبه ده او هم نژاد دی، او ځینې چې جوړې سوي یا بې قومه ژبې دي چې هغه لکه فارسي، لکه اردو، لکه انګلیسي. د فارسي ژبې تر ټولو قوي مالکین په دې منطقه کې ترکتباران او پښتانه دي، بل څوک ادعا نشي کولی. که د فارسي توب او د فارسي زبان توب خبره کړئ، پښتانه په دې منطقه کې تر ټولو قوي فارسي ژبې پاتې شوي او تر ټولو قوي پښتنو د فارسي پاللې ده او په دربانونو کې دا د پښتنو ژبه دا افتخار او دا ابتکار د پښتنو دی. تیمورشاه دراني فارسي دیوان درلودي، شاه شجاع درلودي، راځه دا ټوله کورنۍ تر اخره پورې درلودي.
نو راځي د ادعا ووځو ایران ډېر مه وایاست که مو ویلی د ایران بیا دا مسایل راژبندي کېږي بیا تاوان درته کوي د ایران نوم ایرانیانو جعلي غلا کړی دی آرنین ایرانیان دا موږ یو دغه زموږ منطقه ده دوی پارسیان دي دا چې پارسي څنګه بیا هلته ولاړله دا دلته دري وه ولې هلته پارسي شوله دا ولې بېرته داسې راغله دا یو بل بحث دی ډېر اوږد د دري ژبې لهجه پارسي چې هلته تللې ده د اخوا په بېرته راتګ سره دا دلته څه شي شوې ده د پارسي په نوم مشهوره شوې ده ولې په اصل کې دا ژبه ایجاد شوې له دري څخه ده د اوس لپاره زه فکر کوم دومره کفایت کوي نور بحثونه به په نورو زمانو کې سره کوو زما خبرې یوازې پر علمي اساس دي زه د پارسي دعوه لرم پښتو دعوه لرم او د ټولو اریایي ژبو دعوه لرم ولې که څوک د خپلو سیاسي اغراضو د سیاسي موخو دپاره په ژبو باندې تجارت کوي او سیاسي منافقتونه کوي د هغو جواب زموږ سره شته سرلوړي آباد او سوکاله اوسئ